الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رياض الصالحين دا شرح بسلسلة کې دا مبارک درسونو او پدې کې منګه یو موضوع شروع کړی و، باب المجاهده، مجاهده کول، د مجاهدې بیان. مجاهده په اصل کې کوشش کول ته وایي. دغه تفصیل من کړو چې کوشش مقابله کول د خپل نفس سره، د شیطان سره او د دنیا سره. ځکه چې د دنیا او د نفس او د شیطان دوی به ته د هغه کار طرف ته راکاږي چې هغه د شریعت خلافي، نو ته به د هغې سره مقابله کوې او د هغې اقسام او ښه تفصیل په خپل ځای کې شوی. بیا د هغې نه بعد چې کوم حدیثونه او ایتونه مؤلف رحم الله راوړي هغه موږ بیانول، نو بعض حدیثونه پکې پاتې شوي دي چې هغه به پوره کوو. په آخرني درس کې موږ دا خبره کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه د دغه خلکو امام دی، کوم خلکو چې کوششونه کړي دي د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ، الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې او په عبادت کې. په هغې باندې بیا مؤلف رحم الله یو څو مثالونه هم راوړي، لکه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم به مونځ اوږد کو او په هغې کې د حذیفه رضی الله عنه هغه روایت موږ ووایو. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم به د رمضان په دې اخرني لس شپو کې خوب نه کو او دا لس شپې به ټول په عبادت کې تېرولې. دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم پسې چې کله الصحابي راغی ربيعه ابن كعب الاسلمي رضی الله عنه او رسول صلی الله علیه وسلم ته سو غواړو، نو هغه یا رسول الله زه ستا سره ګاونډیتوب غواړم په جنت کې. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل بیا صحیح ده، منځونه ډېر کوه، کوشش او محنت کوه. او مجاهده ویم دې ته کوشش او محنت کوه، ځکه چې دا نفس دا نه غواړي چې ته ډېر منځونه وکړې او شیطان دا نه غواړي او دنیا ته نه دا نه غواړي، خو ته به یې کوې. نو دې لپاره یو زور پکار دی، محنت پکار دی. د شهوت به شاته غوځارې، د شیطان د خبرې وسوسې ده به شاته غوځارې او د دنیا به شاته غوځارې، نه هله به د الله سبحانه وتعالی بندګي کوې. یو څو حدیثونه پاتې دي، هغه به انشاءالله د الله په توفیق سره نن بیانو، او د صحابه کرامو او د سلفو د ژوند نه یو څو مثالونه به زه تاسو ته بیانوم چې څنګه محنت او کوشش به هغوی د الله سبحانه وتعالی بندګۍ کې کوو. اولنی روایت په دې درس کې وعن ابي عبد الله ويقال ابو عبد الرحمن، یعنی دې صحابي ته ابو عبد الله ویل کېږي، ابو عبد الرحمن ته ویل کېږي. او دا د عربو عادت دی چې هغوی د کنیت استعمالوي، یو لقب یو کنیت دې ته وایي پلار د پلاني. او دا استعمالول د هغه سړي دپاره هم جایز دي چې بچي نه وي، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم د انس بن مالک رضی الله عنه وړوکی ورور هغه ته وی ابو عمیر وی او هغه ماشوم و. نو ماشوم دپاره هم د کنیت سړی ایښودی شي. زموږ په معاشره کې د ادب نوم، د ادب نومونه هغه دي چې کوم موږ ته معلوم دي، پلانې لالا او پلانې دادا داسې موږ وایو. نو د عرب د ادب نوم داسې وایي چې پلار د پلانې، او دا ډېر اسانه ده. یعنی یو سړی دی زوی نوم یې احمد دی، د ابو احمد شو، یو خالد دی د ابو خالد شو، نو نوم متنالی به او د کنیت به هغه ته استعمالوي. دا یو فایده مخې ته راغله. دا څوک دی؟ څوک چې د روایت بیانوي ثوبان مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ثوبان رضی الله عنه، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم غلام او هغه آزاد کړی. هغه وایي چې سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اورېدلې ده، علیک بکثرة السجود. وی رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي دي چې ای ثوبانه سجدې ډېرې لګوه الله ته. او د سجدو نه مراد دلته څه شی دی؟ مونځ ډېر کوه، په مونځ کولو کې کوشش او محنت کوه. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. او ته چې کله هم الله ته سجده لګې، نو د هغه سجدې د لاسه الله ستا درجې بلندوي، اوچتوي او ستا نه ګناهونه کموي.
رواه مسلم، د حدیث امام مسلم رحم الله راوړی. نو دا حدیث دلته ولې راوړو؟ یو خو تعالی تیزی درکوي چې ګوره مسلمانه مجاهده کوه، کوشش او محنت کوه. یوازې د فرضي منځونه نه دي، د نفلي منځونه کول دا غټه خبره ده. ډېر داسې به تا ته میلاو شي چې هغوی به د فرضي منځ خیال ساتي، د فرضو خیال ساتي، خو په دې نفلي منځ کې هغه کوتاهی او دا نه کوي. مؤمن شان دا دی چې دې فرض منځ خو به کوي، دا خو لازم دي او واجب دي، خو د هغې سره سره نفلي منځ دا نه پرېږدي. او څومره چې ستا رابطه د مانځه سره نو دومره ستا رابطه د رب العالمین سره مضبوطه ده. او کوم سړی چې منځونه ډېر کوي، الله سبحانه وتعالی د دنیا او آخرت سختې ورته اسانوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده، استعینوا بالصبر والصلاة، مرسته غواړئ د الله نه په سختو کې، په مصیبتونو کې، بالصبر والصلاة، په صبر کولو سره او بل څه شی په مونځ کولو سره. په مانځه سره مسلې حل کېږي. ډېر خلک راشي زموږ خواله د وظیفې غواړي، زموږ خلک په دې وظیفو ډېر عادت شي. هلته د دې مولیانو قاریانو صاحبانو دغه خو د هر شي لپاره وظیفه ده، خپل یو تجارت یې روان کړی، د هر شي وظیفه، د هر شي جدا جدا وظیفه، او د هر شي لپاره جدا وظیفې خو نه راغلي قرآن حدیث کې. نو زه ورته مونځ ډېر کوئ، بیا ما ته داسې نیغ نیغ ګوري، وي نه وظیفه یم، نو زه د دې نه ښه وظیفه شته. مونځونه ډېر کوه که نه، د شپې تهجد کوه، د ساښ مونځ کوه، نفلي عبادتونه ډېر کوه. دا ټول نه ښه وظیفه ده ستا، د مشکل به الله تعالی اسان کړي. الله سبحانه وتعالی زموږ ټولو مشکلات اسان کړي، او الله سبحانه وتعالی په موږ کې چې چاته هم څه مشکل دی الله دې هغه حل کړي، او الله دې دنیا او د آخرت د سختونه موږ په امان کې ساتي. د هغې نه بعد حدیث دی، وعن ابي صفوان عبد الله بن بسر الاسلمي رضي الله عنه. ابو صفوان عبد الله بن بسر وی صحابي دی، وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. په خلکو کې غوره انسان هغه دی چې عمر یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي. رواه الترمذي، د حدیث امام ترمذي رحمه الله راوړی. که څوک دا سوال وکړي چې د حدیث د موضوع سره څه تعلق دی، نو جواب دا دی چې تعلق یې ورسره دا دی، وایي عمر یې اوږد دی او عمل یې څه دی، ښایسته دی، یعنې عمل کې کوشش او محنت کړی دی. بیا دا خبره یاد ساتئ چې عمر هغه عمر دی چې په هغې کې انسان د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړي. هغه سړی خوش قسمته دی چې الله ورله اوږد عمر ورکړي او په هغې کې د الله بندګي وکړي. او دا ډېر غټ بدبخته انسان دی چې عمر ورله الله ډېر ورکړي او هغه ګناهونو کې ښه ډېري دي. دا بعض خلک صرف دغه دعاګانې غواړي، الله دې دله ډېر عمر درکړي. ډېر عمر هسې چې درته میلاو شي څه پکې، بلکې دغه ګناهونه ښه ډېري. نو د هغې نه خو دغه لږ عمر ښه دی چې د انسان ګناهونه خو لږ وي که نه. د سړي عمر ډېر دی، 80 کاله او 100 کاله او څه د پاسه 100 کاله، او هغه ټول د الله په نافرمانۍ کې تېر کړي. نو په داسې عمر باندې به څه کړي؟ عمر خو هغه عمر دی چې الله په بندګۍ کې تېر شي. نو الله دې عمر اوږد که د عبادت دپاره، او داسې عمر دله وایي الله درکړي چې هغه برکتي عمر، برکتي چې کې د الله بندګي کړي. نو داسې ډېر بوډاګان به ویني او مشران به ویني چې د هغوی عمرونه ښه ډېري او په ګډ وډو سري، او الله سبحانه وتعالی ورله د مانځه توفیق نه ورکوي، د مانځه په دغه عمر کې، او په دغه عمر کې دی د الله نه نه هېرېږي. او سبحان الله د دې کومو خلکو چې د عمر ډېري د دوی له زړونه هم سخي، او د کومو چې د عمر کم وي دا د هغوی نه په زړونو کې نرم وي. ځکه نه کله بعض مشران داسې مخې ته کمه چې پلانې او پلانې، ته ګوره دی مونځ نه کوي، ته ګوره دی عقیدې ښه نه ده، نو زه ویرېږم. حالانکې صحیح ده چې مرګ چې دی دا خو په نیټه دی، ځوان او دغه پکې نشته، خو دومره دی چې دا مشران د دې کشرانو نه مخکې ځي، دا یو عام قانون دی. نو زه په زړه کې ویرېږم که بالفرض مرګ راشي څه به وایو، څه به کوو، څه به نه کوو، الله ته مخامخ کېده دي غټې خبرې. او دغه بعض مشران چې ویني ښه مطمئن ژوند تېروي او ګناهونه کوي او هېڅ یری نه وي، حالانکې د ژوند په آخري هغه سلګو کې دی خو د الله نه نه هېرېږي. نو د الله نه د یېرېده دا یو نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي، او دا زړه نرمېده. الله دې زموږ د زړونو نرم کړي.
نو چې زړه نرم وي دی به د 100 کالو ځوان وي خو الله سبحانه وتعالی نه به یېرېږي او دی به د 100 کالو ځوان وي مرګ سبا دی یا بل سبا دی او دا چې زړونه یې سخت شوي که نه نو ته چې بوډا سړي ته ووایي چې ته بوډا یې کېدای شي چې په ټوپک ډز د باندې وکړي وایي دا بوډا دي چا ته ووایي سپینګیري ته سپینګیری ووایي چې کوم داسې نرم زړه والی پته یې ورته آخرت ته دا ورته مخې ته یي نو هغه په خپله دا خبره ویم او په زړه کې یې چې عمر زموږ ختم شوی او اوس الله ته د مخامخ کېدو وخت او دا چې کوم داسې دنیا پرسي دی په دې خبره ډېر سخت خفه کېږي چې عمر چې عمر دې ډېر شو دا نه مني او حدیث کې هم د رضی رسول سلم وایي چې انسان بوډا کېږي 2 شیونه پکې ځوانېږي انسان بوډا کېږي 2 شیونه پکې ځوانېږي د مال سره محبت او د ژوند سره محبت نو څومره چې د عمر ډېرېږي دومره به ستا پیسې ډېرې خوښېږي او زه اکثر د ملګرو ته هم زموږ د ماشومانانو ته چې بلکل وړوکی ماشوم وي نو هغه له چې ریال روپۍ ورکوي وشلی نه پوهېږي دا څه شی د سره ورسره لګي نه بیا چې لږ لوی شي دومره ورته پته وي چې په دې باندې ټاپي چینګم دا پې کېږي نو بیا چې دومره ساتي چې دوکان ته یې ورسوي نور یې ورسره نه لګي بیا دې چې لږ لویږي ځوان شي نو بیا دې لپاره پیسې جمع کوي چې داسې ښه کپړې پې واغوندي موبایل والي ځان پې لږ برابر کړي نور یې ورسره نه لګي بیا دې چې ډېرېږي بیا یو داسې عمر ته ورسي چې ریال او روپۍ د نه اخیسته لکه د جسم نه چې غوښه پرې کوي دومره پې سخت شي دغه شان د ژوند سره محبت ته وګوره اوس ځوان سړي ته ووایه که نه پلاني ځي ته مه ځه په دې کې ستا مرګ دی د مړه کېږه مرګ دی خو یو پېر خو باسي هم راځي که نه ځوان سړي د دې ژوند سره دومره محبت نه نه د مرګ نه یېرېږي په نسبت د مشرانو هغوی ته چې د مرګ دا نوم ووایې نو بس په هغه وسې یو دغه راځي چې نه دا داسې خبره وکړه نو د هغوی دغه هم نشي چې زه به مړ کېږم والعیاذ بالله دا زه د هغه خلکو خبره کوم کوم چې د الله نه لرې دي او کوم چې دینداره خلک دي نو هغوی چې د عمر څومره ډېرېږي نو کوشش او محنت د هغوی ډېرېږي او د حدیث هم دې دپاره راوړی ځکه چې موږ روان یو د چا طرف ته د الله طرف ته دا موږ سفر شروع کړی دی ګورئ د بعضو خلکو دا مطلب چې موږ دنیا ته راغلي وو خپل ځای ته رارسېدلي یو نه دا موږ په سفر یو زموږ خپل ځای هغه په آخرت کې دی یا جنت الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي او یا جهنم الله دې موږ ساتي دغه خپل ځایونه دي د دنیا سفر نو اوس موږ روان شوي او ژوند صرف یو شی دی که څوک دنه سوال وکړي چې هغه کم شی دی چې ډېرېږي نو کمیږي هغه دا ژوند دی دا چې ډېرېږي نو کمیږي نو دا یو ورځ چې تېره شوه نو موږ الله ته نږدې شو اوس پکار دی چې موږ محنت او کوشش ښه ډېر کړو ښه د نیکو اعمالو له زور ورکړو چې بیا پته نه لګي کله به مړه کېږو او په څه حال کې به مړه کېږو الله سبحانه وتعالی زموږ آخره خاتمه په ایمان سره کړي د هغې نه بعد روایت راوړی دی او دا یو ناشنا روایت دی په دې کې تا ته وایي چې وګوره صحابه کرامو څنګه کوششونه او محنتونه کړي دي د الله په دې عبادت کې عن انس رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه وایي غاب عمي انس بن النضر رضی الله عنه عن قتال بدر زما تره انس بن النضر په جنگ بدر کې وینو شریک شوی دا واقعه ماته اوس ته یو څو پیرې بیان کړې ډېر ناشنا ایماني واقعه ده او د دین کې دا کمال پروت دی چې څومره اوري نو جذبه او شوق به دې ښه ډېرېږي تنګېږي به نه او د هغې په عکس باندې د دنیا دا خبرې د بېدینو خلکو دا خبرې دا چې یو پیر سړی واوري 2 پیرې 3 پیرې واوري بیا به سړی تنګ شي خو د دین دا خبرې انسان له ښه مزه ورکوي دا یو ایماني واقعه ده انس بن مالک رضی الله عنه چې زما تره انس بن النضر دې کې اولنۍ فایده دا شوه چې کور کې دننه خپل خپلوان یو شان نومونه یې ښودی شي نو دا انس بن مالک دی او تره یې څه دی انس بن النضر زموږ په معاشره کې چا پلار یې تره نوم کېږي 2 کیلې اخوا نوم نشي ایښودی 2 کیلې اخوا او پاتې له د تره نوم او چې د چا نوم کېږي ته به وایي چې دا نوم دوی په پیسو اخیستی دی نو هغه بیا د دښمني ګڼي چې لکه دوی ته موږ سپک ښکاره شو چې زموږ د پلاني مشر او د پلانۍ مشرې نوم دوی کېښو نو دوی موږ پورې خاندي نو بیا دا زور دې داسې وباسي چې راوي که ماشوم پیدا شي د دوی هغه ډر نیکه نوم ولګ کېږي وایي چې پته یې ولګي نو دا جهالت دی نوم یې ښوده په یو کور کې د خپلواني
کاغی کې څو کسان یو شان نومونه کینه په دې کې څه حرج نشته. د رسول سم د یو زوی نوم عبدالله او د پلار نوم یې څه دی؟ عبدالله. د نیکه نوم یې نوسیله کېښ، دا جایز دی. انس بن مالک وایي چې زما تره انس بن نضر رضی الله عنه د بدر په غزا کې نه و شریک شوی، او د هغې وجه دا وه چې رسول وسلم د بدر ته چې وته د جنګ په اراده نه ووتی، خو دې دپاره وته چې د ابو سفیان قافله را روانه ده او هغه به ودرو، د هغو سره چې څه دی به ترې واخلو. خو بیا د مکې نه کسان رالو د جنګ دپاره، نو دا جنګ اچانک راغلی او سره پاسه 300 کسان، نو ځکه د انس بن نضر نه وتلی. نور دا په هغه کسانو کې نه دي چې دی پاتې شوي چې مال او بچي او دنیا او ښځه نه، دغه یو مجاهد ځوان سړی و. خو دومره دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې موږ جو قافله دغه کوو، دا کسان پوره دي، یو ډېر ورسره لا نړو. فقال يا رسول الله، انس بن نضر رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین. یا رسول الله هغه اولنی جنګ چې تا له مشرکانو سره کړی زه په هغې کې نه وم. اولنی مقابله د کفر او د اسلام په منځ کې هغه د جنګ بدر دی، او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دې ته یوم الفرقان ویلی، هغه ورځ چې حق او باطل په منځ کې پکې فرق راغلی و. اولنی جنګ د دې امت په تاریخ کې د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې هغه کوم یو دی؟ هغه بدر دی. نو دوی یا رسول الله زه پکې نه وم، لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرين الله ما اصنع. ويا رسول الله کچرته بیا الله مالا موقره کړه د مشرکانو سره د جنگ کولو، نو زه به یې وښیم او الله به یې راښکاره کړي چې زه څه کومه. دې ته وایي د مسلمان جذبه. د حدیث دې لپاره وړي چې مجاهده دې ته وایي، کوشش او محنت. ګوره نفس چې دی که نفس دا جنګونه نه غواړي، شیطان وقتا تا نشي پرېښودی، او دغه شان د دنیا هم تا دې ته نه پرېږدي، د مال او بچي هم تا دې ته نه پرېږدي. دا هر څه به شاته ګزارې او د الله سبحانه وتعالی په دین به عمل کې. او د انس بن نضر رضی الله عنه دته ډېرې خبرې مخې ته دي، د نفس، شیطان، دنیا، بچي، ښځه، مال او نور خواهشات، خو دا هر څه باندې د خپل ښودي دا کار کوي. دې ته وایي مجاهده. او ما تاسو ته حدیث بیان کړی په اولني درس کې په دې موضوع کې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې شیطان انسان ته په کم ځای کې ناستی، اول ورته د ایمان په لار کې کېناست، بیا د هجرت په لار کې ورته کېناست، بیا د جهاد په لار کې ورته کېناست، او کوشش د شیطان سره چې دا سړی د دې کار نه منع کړي. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون. کله چې د احد ورځ راغله نو مسلمانان ګډوډ شو، او د هغې د لاسه چې هغه غر باندې رسول صلی کسان کېنولو او هغو ته ویلو تاسو به کوزېږئ نه، او کوشو 10 کسان ته صرف پاتې شو. خالد بن الولید رضی الله عنه په ورځ کې مشرکانو کې نو هغه واپس پاک غر باندې راغی او په مسلمانانو یې حمله وکړه. نو مسلمانان ډېر ګډوډ شوي، تر دې چې په هغه ورځ رسول وسلم هم زخمي شوی، د هغه غاښونه، د هغه مخ، د رسول وسلم تندې، او په یو ځای کې کندې روانو، کنده یې مخې ته ووینلې ده، نو هغې ته هم ولیدلی و دا خپې زخمي شوې وه. په رسول وسلم باندې سخته ورځ چې راغلې ده هغه د هجرت نه بعد هغه دا ده، سخته ورځ په رسول وسلم باندې او په مسلمانانو باندې. او یا صحابه کرام پکې تقریبا شهیدان شوي، او په هغو کې مشهور د رسول وسلم تره حمزه رضی الله عنه او نور داسې اوچت انسانان په دغه ورځ شهیدان شوي. نو کله چې دا مسلمانان ګډوډ شو، نو انس ابن نضر رضی الله عنه دا خبره وکړه: اللهم اعتذر الیک مما صنع هؤلاء وابرأ الیک مما صنع هؤلاء. یا الله زه بخنه غواړم د هغه څه چې دوی وکړو، یعنی دوی مسلمانانو دا چې ګډوډ شو، ولې دوی ګډوډ کېدو، ولې دوی خوا دې خوا کېدو، نو یا الله زه دې بخانه غواړم، او یا الله زه د برات اعلان کوم دا هغه څه نه چې کړي دي دې مشرکانو، یعنی زه د دوی د کفر او د شرک او د دې هر څه نه زه څه یم بري یم. ثم تقدم، او بیا ورننوتو په یې لښکر کې. فاستقبله سعد بن معاذ رضی الله عنه. سعد بن معاذ سره په دې جنګ کې ملاو شو، او انس بن نضر رضی الله عنه دا قسم خوړلی چې
که بیا مقرره نه زه به یې ښیم او د مشرکان به ویني چې مسلمانان څنګه جنګ کوي او د خپل دین دپاره څنګه قرباني ورکوي. بله دا چې په هغه باندې یو قرض پاتې و، هغه د قرض ګڼو. نو هغه خبره او چې دا ورسره یو ځای شي نو د هغه جذبه ښه ډېره وه. نو سعد بن معاذ ورسره میلاو شو او ورته یې نصیحت وکړو چې لږه ګزاره کوه. ورته یې وی یا سعد بن معاذ، وی ای سعده، الجنة ورب النظر، د نظر په رب مې قسم وي چې جنت غواړمه، او قسم دی وي زما په رب د نظر باندې خپل پلار نوم یې واغستو. د دلیل یې به دوی چې پلار نوم اخیستم څه دي جایز دي، د هغه په مخکې اخیستنې په کار یا پلار ته د هغه په نوم باندې اواز کول دا بې ادبي ده. خو نور که څوک د پلار نوم علي دې سره ګناهګارېږي نه. زموږ د خلکو ته لمنډه د ګناه کار جوړ کړی، د پلار نوم اخیسته دا ورته سمه ګناه ښکاري، لکه د ګناه کار نه دی. بیا ورته وایي چې اني اجد ریحها من دون احد، وی اخوا شوې قسم خورم په الله باندې چې دا جنت ته به ځم او ما ته د جنت خوشبو د احد د غر نه وی راځي. قال سعد فما استطعت یا رسول الله ما صنع. نو سعد وی یا رسول الله هغه چې څه کول هغه موږ نشو کولی، ځکه چې د کافرانو منځ ته داسې وردانګل او په داسې وخت کې چې په مسلمانانو باندې سخته ډېره وه. او الله سبحانه وتعالی د هغې تذکره په سورت ال عمران کې کړې ده. سورت ال عمران وګورئ، تفسیر یې واورئ، او الحمدلله موږ یې تفسیر کړی، هغه واورئ، تاسو به حیران شئ چې کومې سختې په ورځ به د مسلمانانو راغلې. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده چې دغه مصیبتونه چې رالو نو د همدې لپاره راغلي چې تاسو کې د مؤمنانو پته ولګي، د مجاهدینو پته ولګي، او د امتحانونه راځي دې لپاره چې په دې کې د پخو مؤمنانو پته ولګي په مقابله د هغه کسانو کې چې هغوی چې د خولې مؤمنان دي، نو هغوی بیا تښتي. منافقان لکه د دې جنګ نه څه تښتېدلي، ښکاره شو منافقان مسلمانانو ته چې وایي دا خلک موږ سره هسې ملګري دي، وایي د میدان نه تښتېدلي وو. نو هغه وایي چې فما استطعتو یا رسول الله ما صنع، یا رسول الله دغه زموږ په طاقت کې نه وه، ځکه چې هغه الله سبحانه وتعالی چې ورته کوم طاقت ورکړو، او طاقت نه مراد ایمانی طاقت، اصل طاقت. بدنونه داسې ته خیمه راشي چې لکه پوره په دروازه نشي راننوتی، خو سبب یې وکړي چې الله نه پېژني، د الله پیغمبر نه پېژني. یو سړی د بدن نه کمزوري لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، نری پنډې وي، د ونې په شاخ به کېناستو، سیلۍ به راغله، شاخ به یې هم خوځو، دی به یې هم خوځو، خو بیا هم هغې کې هغه ایماني طاقت ته لاس الله کم ځي ته ورسو. نو اصل څه پکار دی؟ ایماني طاقت الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. او په دې کارونه نه کېږي چې سړی وایي چې زه باډي بلډینګ کوم او زه باډیانې جوړوم او زه د خوراک خیال ساتم او زه پلانې چل کوم، په دې هېڅ نه کېږي. دې بدن کې چې ایمان نه وي که نه، دا بدن هېڅ بدن نه دی. یعنې دې څخه ابوجهل هم ډېر زورور سړی و. او انشاءالله تاسو د سیرت ته سلسله موږ شروع کړې ده، په هغې کې به تاسو واورئ کله چې د مسلمانانو د مشرکانو مقابلې او هغه جنګونه تاسو د هغې سیرت ور تاسو به حیران شئ چې د دوی سره څنګه زورور خلک وو، خو هغه دې مسلمانانو ته نه یې ټینګ شوي، ځکه چې هغوی سره ایماني طاقت نه و. د انس بن نضر رضی الله عنه وایي چې هغه څه کول یا رسول الله موږ نشو کولی. انس بن مالک وایي چې فوجدنا، بیا وایي موږ ته میلاو شو، او په دې هغه کسانو کې پروتو کوم چې شهیدان شوي وو. د جنګ نه بعد دا طریقه ده چې سړی خپل ملګري ولټوي، هغوی لټوو. نو انس بن نضر چې ولیدو فوجدنا به 87 ضربه، نو هغه باندې څه د پاسه 80 ګزاره شوي وو. په انس بن نضر رضی الله عنه باندې څه د پاسه 80 ګزاره شوي. او د دلیل په دې باندې چې هغه ډېر سخت جنګ کړی، ځکه چې څه د پاسه 80 ګزارو نه وروسته هغه شهید شوی. او د 80 ګزاره داسې شي دي، وایي بالسیف او طعنه برمح او رمیه بسهم، یا په غشي لګېدلی، یا په نیزه لګېدلی، یا په توره لګېدلی. او دا ټول ګزارونه سخت ګزارونه.
ځکه چې نیزه او غشه د په بدن کې دننه ځي ډایرک او توره د سړي بدن پرې کوي نو دا ټول سخت ګزارونه یې سره پاس اتیا ګزاره په هغه باندې شي قد قتل نو بس مړ پروت وي ومثل به المشركون مشرکانو دغه نه د پوزه او غوږونه د دې پرې کړیو د سترګې تی وشتي وي نو فما عرفه احد چاونه پیژندې وي دا څوک ته خو یو کس پروت دی د مسلمانانو ملګری دومره پته چې مرګره چاره مسلمانانو د خو څوک دی نه د دې به مسلمانانو ته پته نه و خلک ګرځیدو پلانې ملو شو انس بن نضر پکې نه نبی خور را له رسول سم پسې یا رسول انس بن نضر رسول سم ته په سیم ګرځو ته وګوره دغه مړی دي مسلمانانو کې دوی کې ای کتو چې دغه کس خو لرله چې پوزه هم نو سترګې هم نه غوګونه هم نو او سره پاس اتیا گزاره لګیدل یعنی بالکل ختم نه شي اتیا گزاره شي ناغي شي لټونو فما عرفه احد الا اخته ببنانه نذي قلت دي بندون وبين يا رسول الله انس بن نضر رضي الله عنه طول خفش ذلك انس سوي وكنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشباهه بيبقى من قوي دا ايت د دې قسم انسانانو مبارک نازل شوی دی من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله به مؤمنانو سړو کې سړی دي هغه لوزي پوره کړو کوم چې الله سره کړو په وکي انس بن نضر رضی الله عنه لو کوم لوز چې هغه الله سره کړو پوره کو په نمونه پوره کو سره پاسه اتیا گزاره دغه په بدن لګیدلی وو متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نو دا حدیث دې د پاره راو چې وګوره دې مؤمنانو تیر شوي او د زمکه په خېټه کې ډېر خلک پراته دي ګوره ډېر غړ خلک د زمکه په خېټه کې پراته دي خو الله دې غټو خلکو سره دې او چتو انسانانو سره الله زموږ ملاقات به جنت کې نصیب کړي او کله څومره غټ شي غوزي د قزمه کې لذي او دغه خاور لذي کله سړی ته د مرګ را مخې ته شي چې دا بس کو نو بیا سړی دا مشران رایت کی چې دوی مړ شوي دي نو مو خو زو کو الله چا سره گزاره کوله دوی سره به کړه انس بن نضر رضی الله عنه خدا غوي خوش قسمتي دا او ته سوچ کی چې الله سبحانه تعالی دې سړی له سنه نعمتونه ورکړي چې سره پاسه اتیا گزاره وسړی ولګي الله لپاره او خزه او بچي او دنیا او هر څه دې پاتې شي او سترګي او پوز او غوګونه او د هر څه دې مشرکانو پرې کړی الله ورسوله اوچت مقام ورکړي الله موږ لم توفیق راکړي د مجاهدي او د کوشش او د مهنت کولو دغه نه باندې روایت راوړل دي وعن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه ابو مسعود وی عقبه خپل نوم دی وی چې لما نزلت آیه الصدقه کله چې صدقې د آیت نازل شو الله سبحانه وتعالى کنه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق بل له قرض ورکی ان الله دین سره سوق مرستو کی غزوه تبوک په موقع باندې ډیره سخته و او ځکه هغه ته ویل کېږي جيش العسره دا هغه وخت لښکر چې د سختي حالاتو عسره مطلب نه سختي حالاتو په وخت کې په مسلمانانو ډیره سخت راغلی و یو د چې ګرمي و او بل د چې تبوک هم لري او درې مده چې مالونه هم لګو نو په یو اوخ باندې به درې څلور کسان نشو او باز به کته روانو نو څو وخت پورې به دغه پیسوارو په دې سورلۍ باندې بیا به غوړه کوشنه د نور په پیسواره شو کوم چې به کته روانو کله ټول روانو د الله لپاره نو رسول سم عام اعلان کړو که څوک مرسته کولی شي د لښکر سره نو مرسته وکړي نو پای کې نشنا واقعات راښکاره شي مته ستو لکسات مخکې چې د امتحانونو کې د مؤمن او د منافق پته لګي نو په دغه موقع باندې الله د مؤمنان سم پړقولي او زلولي او چې دا دي دا او د منافقان خبيثان ذلیله دا الله خذلیله کړي او راښکاره کړي چې هغه دي نو ابو مسعود وی چې كنا نحامل على ظهورنا موږ به مزدوري کوله پیسې وسره نه یو غریبانو
نو په صحابه کرامو کې مالدار خلک لګو او غریبانان پکې ډېر. دا دلیل دی په دې باندې چې دا خبره غلطه ده. زمونږ د عوامو په ذهن کې نسته چې څوک مالدار وي نو الله پې معین دی او چې څوک غریب وي ده به څه وایي که نه. یاره پته نشي چې ده به ګوره څه عمل کړی چې الله دومره خوښ شوی دی چې دومره مالونه. فرعون هم مالدار او قارون هم مالدار او حامان هم مالدار، ټول مالدار، نو دوی سره الله محبت کو. او نن سبا هم نظر وچورلو چې د کفر څومره سټي دي هغه به څه او مالدار وي او مؤمنان غالبا غریبانانی. وجه دا چې د دوی دپاره آخرت دی او د هغوی دپاره صرف د دنیا ده. نو وایي چې موږ به مزدوریانې کولې، په ملاګانو باندې به سامانونه وړو، په کرایي په دیاړۍ هغه پیسې به بیا راوړې رسول صلی الله علیه وسلم به ورکولې. دې ته وایي جذبه، دې ته وایي د دین سره محبت او موږ سره چې کمې دي هغه نشو ورکولی. نو دا صحابه کرام به غریبانان به ووتو، مزدوري به یې وکړه، بیا به رالو په رسول پسې یا رسول الله دغه ګټلې وې راوړه. نو وایي چې كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء. رسول الله سلام په دې جومات کې ناستو او یو ډیری لګولو، دلته د کجورو، دلته د پیسو، دلته یو شی څوک سره وړي هغې ته اچوي. نو د منافقانو ډډې لګولې وې ناستو. دا د منافقانو کاري په هر وخت کې. او مؤمنان غریبانان دا وایي که نه ابو مسعود رضی څه وایي؟ وایي موږ مزدوریانې کولې چې اوس ډېره پیسې راوړو. نو مؤمنان په دغه کې مصروف. ناشنا واقعه په دغه ورځ دا راغلې وه چې عمر بن خطاب رضی الله دا وایي چې نن به زه دغه نه مخکې کېږم، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه دی په هر ځای کې زموږ نه مخکې. نو د کور نیم مال او د هر شی نیم کړو راوړي. چې دی راغی نو چې راورسېد دغه راغلی و، دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. رسول صلی الله عمر ته وی یا رسول الله دا مې راوړي. وی څه دې پرېښودو؟ یا رسول الله دې په شان مې پرېښودو. بیا یې دغه ته وی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ته هغه لږ سامان راوړه، په هغو کې هغه باندې غربت و، لږ څه یې راوړو خو ټول یې راوړي. وی ابوبکر ته یا رسول الله دا مې راوړي. وی څه دې پرېښودو؟ وی الله او د الله د رسول نوم مې پرېښودی. دې ځای کې یو فایده، ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال لږو خو قرباني د ده نه زیاته و، ځکه چې هغه لږ یې ټول راوړی. د عمر بن خطاب رضی الله عنه دا نیم مال د هغه د ټول مال نه ډېر دی، خو قرباني د هغې نه کمزورې دی، ځکه چې نیم مال یې راوړی. نو دا یو اهمه فایده یې د ساتئ. دا بعض ملګري وایي زه غریب یم، نو زما سره خو ریال 2 دي، روپۍ 2 دي. نه، دا روپۍ 2 الله ته ډېرې ګرانې دي، ځکه چې ته په غربت کې ورکې. یو کروڑپتی لکپتی سړی چې په لکاو ډالره، ریالونه، روپۍ ورکي او ته په دې غربت کې دا روپۍ 2 دي راغستې دي، ستا ډېرې ګرانې دي الله ته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ سامان راوړی خو ټول یې راوړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر راوړی خو نیم یې راوړی. دا یو ناشنا واقعه. بله ناشنا واقعه پکې دا شی رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو جنت څوک اخیسته غواړي. نو د صحابه کرام ډېر پوه خلک وو، زموږ په شان نه وو جذباتیان. زموږ خو جذبې هغه دیني لږ وخته پورې هغو ته پته و چې جنت چې څوک اخلي نو هغه به خصمه قرباني غواړي او غلي وو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم جنت څوک غواړي او غلي وو. بیا جنت څوک غواړي نو عثمان بن عفان رضی الله پاس یا رسول الله زه اخلم. رسول صلی الله علیه وسلم دا لښکر به تیارې نه؟ هغه یا رسول الله تیاروم، زه وی راځم. لا ورکو بیا چې راغی نو شور شو د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات سره. خلک راووتو، سجله چې راووتو ویې کتو نو عثمان بن عفان دا ولاړ و، 900 اوښانې راوستي. رسول صلی الله علیه وسلم او یا رسول الله مې راوستي لښکر دپاره 900 اوښان او تقریبا 100 اسونه یې راوستي او سره زر سپین زرې راوړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جولۍ کې داسې واړولو چې کړارې کو. او رسول صلی الله علیه وسلم د نن نه بعد عثمان رضی چې څه کوي دته نقصان نه رسوي، دا جنتي دی، جنت یې واخیستو. په هغه ورځ یو ناشنا موقع پکې دا، یو ناشنا واقعه پکې دا راغلې وه چې عثمان رضی جنت اخیستی و. بله ناشنا پکې دا و چې دا منافقان ناست وو، نو چا چې به ډېر مال راوړو نو دوی به څه وي دا ریاکار دی، او چا چې به لږ راوړو نو الله ته د دې څه ضرورت دی. دا اوس هم د منافقانو دغه طریقه ده. که ته دینداري کې
دینداري ته دې نه پرېږدي. نه نو ته دته وګوره دغه پخوانی حالت ولا سره یې د الله بخلی دی، الله کفر بخي، الله شرک بخي. خو دې سړي مخکې مونځ یې نه که اوس یې شروع کړو، مخکې دوکې دړاکې کولې اوس نه کوي، مخکې به چې د زنا کړي اوس نه کوي. خو دا منافقان به تا نه پرېږدي. که تا ویني ږیره دې پرېښودې مړه موږ دې پېژنو نه، تا نن ږیره پرېښودې ځان نه دې مولا جوړ کړی. منافقانو دا کاري چې د دینداري په تا باندې څه کړي، دا ورانه کړي، د دین نه به دې لرې کوي. اوس دوی ګوره پخپله یو روپۍ نه ورکوي، پخپله دوی یو روپۍ نه ورکوي، خو دې ته ناست دي چې پلانی دا ووي، پلانی دا چلو کو، د لږې پیسې راوړي، د ډېرې راوړي. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی په دغه ورځ، د منافقان ناس. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ډېر سخت مالدار او په اوله کې ډېر غریب و. کله چې د مدینې ته راغی رسول سلم د یو انصاري سره رور وکړو، د دوی په منځ کې وروري قایم کړه. نو دا په یو بل باندې دوی څنګه مینو، د انصار ډېر معروف خلک دي چې دوی میلمستیا کوله. بیا چې کله مسلمانان شو بیا خو هغه جذبه ښه ډېره شو. الله په قرآن کې د هغو مبارک ویلي یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که په خپله به هغوی باندې سخته وه بل له به په ځان باندې ترجیح ورکوله. نو هغه عبدالرحمن بن عوف ته وویلي زما سره ځمکې هم شتي، جیداد مې شتي، او په منځ نیم کو نیم ستا او نیم زما. دې ته ورولي وی نن سبا چې غټې خبرې به کوي بیا ورته ووایي 500 ریاله راکړه قرض. نو بیا به د ده ورورولۍ او د ده د ایمان او د هر څه بیا پته ولګي. مؤمنان یو بل سره محبت ختم شي. نو هغه ورته وایي چې دا ځمکه ده نیمه ستا نیمه زما، تجارت نیم زما نیم ستا. بیا دې ته وګوروي 2 ښځې مې دي چې کومه ستا خوښه وه به طلاقه کړم هغه به ستا. هغه ورته الله دې ستا په مال او په اهل او په هر څه کې برکت واچوي، ما ته د بازار لار وښیه، بیا یعنې تجارت کوم. نو دومره برکت الله دغه په تجارت کې اچولی. سیرت کې راځي چې خاورې به راواغېستې نو هغه به تمې سمې ګرانې خرڅېدې، او چې کله مړ کېدو نو دا پته ورته نه وه چې زما سره څومره مال دی. د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه راغی، اوس هم ډېر مال یې راوړی. نو منافقان وي دې ریاکار ته ګوره، ده ته اوس وګوره نو څه ښې سله وي خولی نه دی، خو رسول صم دا ځای ټاکلی دی چې دلته یې راوړئ او خولی نه. نو په دې کې غریبانان مو کوم چې به دا مزدوري کوله ور روان وو. وایي چې وجاء رجل آخر فتصدق بصاع. نو یو بل سړی راغی، هغه ځان سره صاع کجوري، صاع تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلو دېشتې جوړي، او د ده نوم ابو عقیل رضی الله عنه. دا ډېر غریب صحابي و. نو دې غریب څه نه څه مزدوري کړې وه او په هغې باندې 2.5 کیلو کجوري اخیستې وې، او هغه یې پټې راوړې. نه رسول وسلم پرې راښکاره کړې او ده نه راښکاره کولې. نو رسول ورته ابو عقیل څه دې راوړي؟ یا رسول الله راښکاره یې کړې، دغه ته یې واچوئ ډېري ته. نو په دغه ټیم کې د هغه د زړه نه یو الله خبر و، ځکه چې دې ټیم کې د مؤمن زړه ډېر څه غواړي چې وکړي، خو د هغه دا 2.5 کیلو کجوري راوړه دا الله ته ډېر ګران دي. یو سړی غریب دی، څه ورسره نشته، مزدوري وکړي د دې لپاره چې زه په دین باندې خرچه وکړم. داسې مؤمنان به کوم ځای کې پیدا کړي، داسې انسانان به کوم ځای کې پیدا کړي. د هغوی هغه واقعې او هغه سیرت بس موږ بیانوو نو، او داسې جذبه، داسې ایمان. نو چې کله هغه راښکاره کړې او جړلې، سترګو نه اوښکې روانې، او یا رسول الله دغه ما مزدوري کړې وه. رسول صلی الله دعا وغوښته، د برکت دعا یې وله وغوښته. نو منافقان وایي چې ان الله لغني عن صاع هذا، الله ته د دې لږو کجورو څه ضرورتونه چې سړی څه شی راوړي سم شی راوړي. بیا نو منافقان په یو حال کې ته نه پرېږدي، په ده پورې وخاندل. د هغې سره د ده زړه ښه دغه شو، ځکه چې یو سړی په دین باندې ځان قربانوي او بیا د منافقانو نه داسې خبرې واوري. نو الله سبحانه وتعالی آیتونه نازل کړو په سورة توبه کې دي، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. منافقان مبارک الله وی دوی خاندي او بدې ردې وي په هغه چا پسې چې هغه ډېر څه ورکوي د مؤمنانو نه په صدقو کې، کوم چې مالدار ته به څه وي، مالدار ته به یې ریاکار وي.
والذين لا يجدون إلا جهدهم او هغه مؤمنان چې نه به د هغوی سره څه مګر د هغوی هغه محنت او مزدوري، یعنی د ابو عقیل مزدوري کړې د غلې کجوري راوړي. فیسخرون منهم، الله وی دي ټوکې کې په د غریبانو پورې. نتیجه او انجام سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، الله به ټوکې کې په دوی پورې. او هغې تفسیر او وضاحت موږ د تفسیر په درسونو کې کړی چې هغه څنګه به الله د دوی سره کوي او دوی پر سخت عذاب دی. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې مؤلف رحم الله د حدیث دې لپاره وړي چې وګوره مؤمنانو څنګه سختي تیرې کړې. دې ته مجاهده وایي کنه، کوشش او مهنت. اخرنی روایت په دې باب کې هغه بیان کو، بیا بعض مثالونه د سلفو د ژوند نه هغه زه تاسو ته بیان کوم. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه. ده رواية أبو ذر ده او ده أبو ذرنا أبو إدريس الخولاني نقل كده. أبو ذر غفاري رضي الله عنه أغوي ما ده رسول صلى الله عليه وسلم ده خبره ولده فيما يروي عن الله تعالى، او رسول صلى الله عليه وسلم ده رواية تشارة طرفنا كو ده الله طرفنا كونه ده حديث شو حديث قدسي. ويا الله وي يا عبادي اي زما بندگانو اني حرمت الظلم على نفسي، یقینا ما ده ظلم په ځان باندې حرام کړی ده الله سبحانه وتعالى عدل او انصاف ته، او الله په ځان باندې ظلم حرام کړی وجعلته بينكم محرما، نستاسو په منځ کې مم حرام ګرځولې. رب العالمین په ارس قادر نه چې هغه په ځان باندې حرام ګرځولې، موت به څنګه ظلم کو. والحمدلله د ظلم په باره کې زما تفصیلی بیان شتي، د ملګرو سره ملاویږي او په انټرنیټ هم شته، هغه ووري د ظلم انجام او د ظلم نقصانات. او نن سبا عموما په دې ځمکه کې ظلمونه ډېر شوي او د هغې د لاسه په دې امت باندې د قسمه قسم عذابونه راځي. فلا تظالموا، الله وی نو بیا د یو بل سره به ظلم نه کوئ. او زمونږ د دې دا فائدې د ذکر کوم، زمونږ د خلکو دا سوچ دی چې دا ظلم مالک د نوکر سره کوي بس، لکه دا ظلم یې صرف دې پورې تړلی. دا ظلم د بچو سره هم کېدی شي، ظلم د ښځې سره هم کېدی شي، ظلم د مور پلار سره هم کېدی شي، ظلم د ملګرو سره هم کېدی شي، ظلم د خپلو خپلوانو سره هم کېدی شي، ظلم د نوکر سره هم کېدی شي. نو د ظلم اقسام دي، دا چې صرف ظلم دغه دی چې مالک یې د چا سره کوي، د نوکر سره کوي نه. یا عبادي، الله یا بندگانو زما. او د حدیث ته وکړې ډېر ناشنا روایت، کلکم ضال الا من هدیته، تاسو ټول ګمراه یې مګر هغه څوک چې زه له هدایت ورکړم. فاستهدوني اهدکم، نو زما نه هدایت غواړئ زه به ته هدایت نصیب کوم. دې کې دا فایده شوه چې دا ټول انسانان الله ته حاجت او ضرورت لري، ټول په دې کې پیغمبران هم داخل دي. لکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لمونځ کوو سوره فاتحه به وي، نو پای کې به دا وي که نه اهدنا الصراط المستقیم، یا الله وښیه ماته نیغه لار. دا شان حدیث کې راځي چې دا به وي اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، چې الله زه تا نه هدایت غواړم. نو دې هدایت ته ټول محتاج دي. او زمونږ د بعضو ته چې الله تعالی هدایت درکړي، الله دې تا له هدایت درکړي، ولې ما څه چل کړی. نه دې ته دا پته ورته نیشي چې پیغمبران دې هدایت ته ضرورت لري، نو موږ خو د ضرورت لرو. یا عبادي، الله یا زما بندگانو کلکم جائع، تاسو ټول وږي الا من اطعمته، مگر هغه چې زه له خوراک ورکړم نو هغه موړ شي. یعنی دې کې الله سبحانه وتعالی خپل زور بیانوي او زمونږ هغه کمزورتیا بیانوي چې موږ یې څومره. او کله چې الله دا رزق چاله نه ورکوي نو دغه حالت به تاسو لیدلي چې الله یې چاله نه ورکوي دا رزق که نه دا ټوله دنیا که راجمع شي نشي مړولی. د افریقا دا ملکونه چې دي د بعض ځایونو کې د غربت ته ډېر سخت، او دا ملکونه ولې دغه لیږي دا مرستې وخت په وخت، خو خلکو کې غربت شته. نو انسان د انسان غربت نشي ختمولی او انسان نشي مړولی. دا رب العالمین کار دی.
نو دې کې دا فایده راوته چې بیا دغه رب سره تعلق ساته کنه نو سی وي فاستطعموني اطعمكم نو دا خوراک زمانه غواړي زه دې درکما یا عبادي ای زما بندگانو كلكم عار تاسو ټول لغړی الا من كسوته مگر هغه چې زول جامه ورکما فاستكسوني اكسكم نو زمانه جامه غواړي زه دې درکما یا عبادي ای زما بندگانو انکم تخطئون بالليل والنهار تاسو سحر ما خام ګناونه کوي سحر ما خام وي تاسو زمانه فرمانیانی کوي وانا اغفر الذنوب جميعا زه ټول ګناونه بخمه خو په سبا کوي دغه لپاره فاستغفروني اغفر لكم زمانه بخانه غواړي زه بدل ګناونه او بخمه وچ پوچ نه بخلې کی د الله نه بخانه غواړي کوشش بکې مهنت بکې اسباب بلټه الله به تر ګناونه ټول وبخ یا عبادي ای زما بندگانو انکم لن تبلغوا ضري فتضروني وې تاسو زما نقصان ته نشي رسیدلی چې مال نقصان راکړي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني او نه فائدې ته رسیدلی چې مال فائدہ راکړي زموږ د کمزورتیا ته وګور ذکر الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي خلکو تاسو ټول غریبان دي د الله په مخ کې ټول محتاج ټول فقیران او ذلیل او الله اغزات ته غنی دی بیزار دی هیڅ ضرورت نشته دی انسانانو ته د عبادتونو ته هیڅ ضرورت نشته نو ګور د الله طاقت یا عبادي اے بندگانو زما لو ان اولکم واخرکم کستاسو اولنی کس او اخرنی کس یعنی ټول وانسکم وجنکم استاسو انسانان او استاسو پیریان كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم دا ټول دیسی تقوادار شي کنه دیسی لکه یو تقوادار سړی چې دغه غزله د تقوا نه ډکی ما زاد ذلك في ملكي شيئا نو زما په بچای کې څه زیاتې نشي راوسته یا عبادي ای زما بندگانو لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا کتاسو استاسو اولنی او اخرنی کس استاسو پیریان او استاسو انسانان ټول فاجران او فاسقان شي الله زما بچای کی څه کمه نه راشي دا بس خلک چې د عبادتونو کې دي ستوي چې په الله باندې احسان کړي نه یادې یو زباتی نه لوي دا مزباتی بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان زباتی خو د باندې الله چې تاسو له هدایت تر کړي د ایمان طرف ته موږ به څه زبات موږ به څه بندګي چې موږ کوو نیکه میکو خلوي کنه ویګه کې ماته فائدې نشته او کنه کې نو ماته نقصان نشته فائدہ او نقصان ټول ستاره فائدې مستاده نقصان مستاده بدی ته وکړه یا عبادي زما بندگانو لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم استاسو اولنی که استوال الاخرنی پوره او انسانان او پیریان ټول قاموا في صعيد واحد ټول په یو میدان کې ودرېږي فسالوني او زمانه خپل حاجتونه غواړي فاعطيت كل انسان مسالته او زهر انسان ته هر مخلوق ته دغه حاجت ورکما بدی ته وکړي ما نقص ذلك مما عندي نو دا زما په خزانو کې اس کمه نه راوړي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر دومره کمه به کیم نه راوړي ها لکه یو سړی چې ستن په دریاب کې نه بس او به د دریاب نه راوچته کی نو د ستن چې په دریاب کې څومره کمه راوستو دومره کمه هم د الله په خزانو کې نه راځي دا چې د ټول غواړي ګوره ټول نو به ټول الله سره ویتنه کی سم مسله د چې ته خپل حاجتونو کې په مخلوقاتو بس منډوي ولستاده ګرانه د الله نشي کولای ستاده مشکل ګران د الله نشي سنولای که څنګه الله خو چې ټول ودرېږي ټول او صرف انسانان نه پیریانوم او ټول چې څه غواړي هغه ول ورکمه الله زما بچي کې کمه نه راځي هیڅ کمه الله بچي کې نه راشي
نو الله سره رابطه قائمه کوي، الله د خپل حاجت بیانوه. والله لازم چې هر صبر ته آسان، هر مشکل ورته آسان کې، خو په شرط دی چې په الله دی مضبوط یقیني، مضبوط یقین په الله سبحانه وتعالی باندې. د حالاتو کې لکه مثال کې بعضو کسانو مزدوریانې نشته او کارونه نشته، یو شی بل شي، نو د دې بعضو د ایمان د ټول په دې کار پورې تړلی شوی او په ویزې پورې. هغه به څه ایماني چې ویزې سره تعلق لري، او هغه به څه ایماني چې ریال او روپۍ سره تړلی شي. دا ایمان به سړی دومره زر بیلي او د یقین به دومره زر بیلي چې ویزې خراب شي، یقین به بیلي، او چې کار نه یقین او ایمان به بیلي. زموږ خو په الله باندې ایمان دی او یقین دی، که په دې ځمکه یو که په بله ځمکه یو که د دنیا په هر ګوټ کې یو، او که دا بدن په مصیبتونو باندې ټوکړي ټوکړي شي، خو دا ایمان او یقین به کمیږي نه بلکې زیاتېږي به انشاءالله. داسې په دې پورې نه دی تړلی شوی چې مزدوري نشته یو بس الله نه ګیلې او شکوې کوه، حالت خراب شو یو د الله سره رابطه کمزور نه، بلکې پکار دی چې موږ الله سره رابطه ښه مضبوطه کړو. د امتحان دی، د امتحان خو ډېر شکلونه یې کنه، الله امتحان په قسمه قسم صورتونو کې راولي. بیا مخکې دې ته غوږ کېدی یا عبادي انما هي اعمالکم احصیها لکم، ای زما بندګانو وایي دغه ستاسو هغه اعمال دي چې زه ستاسو دپاره شمارمه او لیکمه او ساتمه. زمونږ د اعمال محفوظ دي د چا سره؟ د الله سبحانه وتعالی سره. ځکه الله څه وایي کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. کراما کاتبین دو ملائک چې د هر انسان سره دي، څه چې موږ کوو هغوی لیکي. او بل ځکه الله څه وایي وما کان ربک نسیا، او ستا د رب نه ګوره هیڅ شی نه هېرېږي، دا ټول د هغه سره نوټ شوي. یو سړی چې آدم علیه السلام نه واله او د قیامته پورې ټول هر څه په سورة المجادله کې الله څه وایي احصاه الله ونسوه. الله وایي ما شمار کړي دي اگر که د انسانانو هېر کړي. تا د خپل ګناهونه نه دي یاد ګوره، اوس تا څه کړي دي؟ درته وایي چې دینداره سړي نه ګناهونه لږ کېږي او چې ته وشي او ته یاد دي، ځکه چې دی په مخه هغه چې رایدی هغه پښیماني په زړه کې جاړي ورې باندې دا کار شي. نو دا هر څه د الله سره نوټ شوي، تا چې څه کړي ټول ریکارډ د رب العالمین سره پروت. ثم اوفیکم ایاها، او بیا بدل وي د قیامت په ورځ هم د دې بدله درکوم. فمن وجد خیره، نو که چاته خیر میلاو شو، ښېګړه ورته سره وشوه، فلیحمد الله، نو شکر دې وباسي د چا؟ د الله. ومن وجد غیر ذلك، او د دې نه علاوه چې چا څه وموندو په خپل عملنامه کې، فلا یلومن الا نفسه، نو صرف د خپل ځان ملامته کړي، ځکه چې الله خو د چا سره ظلم خو نه کوي کنه. په سورة الانبیاء کې الله سبحانه وتعالی څه وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. الله وایي د قیامت په ورځ به موږ د عدل تلې لګو، د عدل. فلا تظلم نفس شیئا، الله وایي د یو نفس سره هیڅ ظلم نشي کېدی. دې ته ګوره د الله عدل ته. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. شرشمو داني امر که چا څه عمل کړی الله هغه باندې په ورځ راښکاره کوم. وكفى بنا حاسبين، الله زه پوره مده حساب د پاره کوم، چې الله به دې شي ناشنا حساب کوي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله وی ذره برابر نیکی کې دی وکړه دا به ملاویږي ویني به، او ذره برابر شر دا به ملاوي. حدیث کې درځي چې یو سړی د جمعات نه معمولی غونته کې لشه هغه نری غونته کې لرګی یا څه شی هغه د جومات نه راولي چې په سترګو ښکاري نه، او غوزاري کې د قیامت پر ورځ به د پتلو کې به دغم پرته وي، د دې به هم الله اجر ورکوي. یعنې هر څه د الله سره نوټ کېږي. قال سعید دا خبره کوي چې د ابو ادریس نه دا روایت راوړی. سعید د ابو ادریس نه، ابو ادریس د چا نه راوړی؟ د ابوذر غفاري نه. ابوذر غفاري د رسول صلی الله علیه وسلم د چا نه؟ د الله نه.
نو وی چې سعید دا خبره کوله کان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه و ابو ادریس الخولانی رحمه الله چې کله به دا حدیث مونږ ته بیانو نو د زنګونان به مات کړو د عجزین او ناس په جړه به دا حدیث مونږ ته بیانو کې انسان ویری رواه مسلم حدیث او مسلم رحمه الله راوړي دا حدیث ولې راوړو په دې باب کې دې لپاره راوړو چې مؤمنه کوشش کوا سچ کې هغه برته ملاويږي او سچ کری هغه برېږي انور ته سني چې ملاوي نو ته ته مهنت کوا کوشش کوا هم دغه صبر ته ملاويږي سچ کې مجاهده وکړه به دویمه فائدہ به کې دام ده چې مؤمنه چرته د خپل اعمالو ته په دې نظر ونه ګوري چې الله سره کوم ګور الله ته ضرورت نشته ګوره ضرورت یې ته ده فائدې ته ملاوي په نه کولو سره نقصان هغه هم ته ملاوي د دې لپاره دا حدیث راوړو او دا موږ سره اخرنی حدیث په دې باب یو څو منټه پاتې او پای کې تاسو ته یو څو مثالونه بیانوم د سلف صالحین او د دین د مشرانو د ژوند نه چې هغوی کې څنګه د مهنت او کوشش د رسول سم مثالونه خو تیر شو به د صحابه کرامو د ژوند نم بعض مثالونه بیان کړی شو یو څو نور واوره چې انسان کې جذبه خډېره شي سعد بن الربيع الانصاري رضی الله عنه ته اوچت صحابي زید بن ثابت وی د احد په جنگ کې کله چې دا جنگ ختم شو رسول صلی الله علیه وسلم ته زید ابحث عن سعد د سعد وګور سعد بن الربيع کوم ځای کې زي دين اخكاري او دوتوي فإن أدركته فأقرئه مني السلام او کچرته ته ملاو شو سزيږي زخميه سابقينو ورته وي چې رسول صلی الله علیه سلام وي او درته وي چې څنګه نه وي ذکر زید بن ثابت رضی الله عنه وي په سعد بن ربيع پسینو ملاو شو په یو ځکه بالکل اخرنی ساګانی وي بس په ځن کې دن کېو ساته وته تکلیف په ډیرو گزارونه په ډیر شي وي موت چې سعد هغه په ډیر مشکل سره د سترګې کور وکړي وي ماته یو کته موت چې رسول الله سلام یقرئک السلام هغه پتا سلام چې رسول الله سلام او وی څنګه نو ډیر په مشکله مال جواب را کومه ته وی چې سعد بن ربيع زید بن ثابت وی وعلى رسول الله وعليك السلام پر رسول سم دې زموږ سلام پتا دې سلام زموږ سلام بوته ورسه بل رجی ته څنګه رسول سم څنګه نو زماره در بنو ته چې اني والله لا اجد ريح الجنه د جنت خوشبو را ترایزي او درې مدا چې زما قبيله او قوم ته دا خبر زما طرف نه ورسه انصارو کې وده چې سعد دا خبره د ژوند په اخرنی ایسه کې کړي دا وغه ده کچرته رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسېدو او په تاسو کې په یو کس کې دومره ساوه چې یو سترګې رپېدنو د الله په مخ کې تاسو هیڅ وزر نشته د دې سړي وګوره حفاظت کوئ او دا به زما قوم ته وایي چې په دې سړي باندې به خپل قوم خپل مال خپل ځمکه وینه هر څه په قربانوي او چې تاسو ژوندۍ او د پیغمبر ته چې تکلیف ورسونو د الله په مخ کې به تاسو وزر نشته سبحان الله او دا خبره کوله ساتي وته او راغ رسول سم دغه خبر را ورسوله داسې مجاهده او دغه داسې مهنت او کوشش چې سره په دومره سخته کړي او سوچ سره د چاره د رسول صلی الله علیه وسلم موږ نه په معمولی سخته کې دین او غر سي يرش مونږ را نه يرش د الله یا دول را نه يرش الکه جمعات کې نه بس پلانې مشکلات جوړ شي درس لرانه دي بس لک ټینشن مډیر شي ټینشن د سي ټینشن دي د خځو د بچو دا وګوره په اخرنی ځنکدن کې دی او سوچ سره چاره د رسول سلام هغه تیر شوی نه به سختو کې ها دغه مهنت او کوشش ته وګوره د علم په طلب کولو کې د واقعیت اوسه بیان کړی مو او د دې ریاض الصالحین په درسونو کې امام بخاری دا روایت راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی کله به زه د رسول سم په جمعات کې د لوګي د لاسه شوم به وشو شوم ناس وو د رسول سره به علم طلب کو ګوره یعنی په دومره غریبۍ کې د مهنت او کوشش ته وګور او موږ په دې دومره مالونو کې او په دې دومره نعمتونو کې یو درس ته یو غنټه نشو کېناسته یو غنټه او دا سره
سحر ماښام د رسول الله سره یو د غریبۍ دا حل چې د لوږې د لاسه بس شو بېهوشه به شو. وی بس خلک برالو چا به تپوس وکړي چې لیونی کوم ځای راغلی چې خلک برالو چې لیونی نه ابو هريره رضی الله عنه اوبه به ونوستې خوراک به ورکړه په بس. یو روایت کې ابو هريره رضی الله عنه وی یو ورځ سخت وږی شوی ما چې څه وکړم نو جومات نه جمونځ ختم شو لاړم بهر ته ووتم او دې لارې کې ولاړو دغه راووتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ما ورته ویل چې یو مسلې تپوس نه کوم قرآن کې یو آیت دی چې به دې مې پوه کړي. ما ته ښه پته وه آیت مبارک وی ما چې دې مې له ځان سره کور ته بوځي چې زه ځو کور ته به لاړ شو تاله به جواب هم درکړم د دې مسلې نو هغه به پوه نه شو. اوله دا مسلې جواب ورکړو بیا ته لاړ عمر بن خطاب رضی الله عنه وی هغه ته مې هم داسې وي هغه مې ما له جواب راکړو خو پوه نه شو په دې کې رسول صلی الله علیه وی چې څنګه یې زه ولیدم ما ته ویل چې ابو هريره وی ما چې لبیک یا رسول الله وی چې راځه کور ته به لاړ شو. نو رسول صلی الله علیه بوتو پی به وسکول او ښه موړ شو هلته. دومره د غربت په دې ژوند کې هغوی د دین زده کړی دې ته محنت او کوشش وي. والله لازم زه هم که نه ما دې خبرې ته 1,00,000 پیرې سوچ کړی دی که الله سبحانه وتعالی په دې صحابه کرامو کې یو را مخامخ کو موږ ته د قیامت په ورځ نو زموږ د عبادتونه د عذرونه ټول دړې وړې تللي دي. ګورئ چې دا یو ابو هريره د را مخامخ کې چې ولې د ده غریبي نه وه ولې د ده ښځه نه وه ولې د ده بچي نه و ولې د ده خواهشات نه و نو ته به الله له څه جواب ورکړي څه به وایې الله ته او د ده محنت او کوشش ته ګوره او ستا محنت او کوشش ته ځکه په یو روایت کې دي سره دا په صحیح بخاري کې دی وی د مسکینانو دپاره رحمدل انسان هغه جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه جعفر د علي رضی الله عنه او دته به ابو المساکین ویل کېدو د مسکینانو پلار نو وی دته به زموږ سترګې ډېرې وي چې دی به راووتو جومات نه موږ به ورته ولاړ وږي شي موږ ټول به یې ځان سره بوتلو نو لوښی به یې راوویستو وی هغه لوښی به موږ سم صفا کړو بلکل دې دپاره چې وږي شوي وو موږ سره به څه نه وو. دې ته وایي قرباني دې ته وایي مجاهده دې ته وایي محنت او کوشش. یو ناشنا روایت ته وایم عبدالله ابن محمد ابن عقیل وی ما د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه نه دا خبره اورېدلې وی هغه وی چې بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وی چارته وی چې پلانی د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلې فاشتريت بعيرا نزل لم یو اوخ واغستو چې کله ما دا ووریدو چې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث اورېدلې نزل لم سو واغستو وی ځان لم اوخ واغستو او بیا مې باغې باندې خپل سامان برابر کو په سفر باندې ته یو میاشت سفر مې وکوي یو میاشت سفر او شام ته لاړم چې کله زه ورسېدم هلته نو اکس عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه وی چې هلته ورغلم نو د هغه په دې دروازه باندې یو کس ولاړ وی ما ته وی څوک یې ته وی ما وی چې ته هغه ته ووایه ما پېژنې موږ ملګري پاتې شي ورته وویل چې جابر علی الباب په دروازه دی وی دغه راووتو چې کله ما پسې راووتو ما سره غاړه میلاو کړه زه یې ښکل کړم او یو بل سره موږ ښه د مینې محبت خبرې وکړې وی ما ته وی چې څه حاجت و چې ته راغلی څه کار و موږ ته به دې ویلی وی ما ورته چې حدیثا بلغني عنك انك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص چارته وی چې د قصاص مبارک تا د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث اوریدلی فخشیت ان تموت او اموت نو زه یېرېدم چې داسې نه یا ته مړ شو یا زه مړ شم نو د حدیث به رانه پاتې شي نو د هغې دپاره رالم نو د حدیث راته وویل نو هغه ورته حدیث واوره دې ته وایي د دین سره محبت د دین دپاره قرباني چې سورلی واغسته صرف دې دپاره چې به دې سړي پسې ورشي او یو میاشت سفر یې دې دپاره وکړو چې د نه صرف یو حدیث واوري صرف یو حدیث. عبدالله ابن عباس وی کله چې رسول سلام وفات شو او ما سره یو ملګری و هغه په انصارو کې وی ما ورته ویل چې زه چې ځو د رسول سلام د ملګرو نه تپوسونه کوم ځکه چې نن دوی ډېر دي سبا به دوی نه ګورئ په دوی کې ښه پوه خلک ته علما دي وی ما ته ویل چې لرې کېږئ ته علم زده کوې نو ته څه چې خلکو به تا ته ضرورت راشي چې دا اوچت اوچت خلک چا ته ستا ضرورت نه راځي نو دې ما سره لاندې او ما څه چل وکړو زه به په دې صحابه کرامو پسې ګرځېدم
چا به راته وایي چې پلانې په دې مسله پوهېږي زه به یې ورلم دروازې له ور به مې ورته وټکه ور به یې کوله ونه کو نو زه به ورته په هغه دروازه کې ناست وم نو خوب به راغی وده به شوم او د دوړې او د سیلۍ دا به راتله زما د ګیره او د ویښته د هر څه به دوړو نه ډک شي بیا چې به یې ور کوله وکړه وبوتو دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم تره زوی ناست ته ولې راتلې موږ به درغلی وې موږ به تاته دا مسله ویلې وي ما به ورته چې نه دا تاسو علما یې پوهئ نو پکار دی چې موږ سره خواله راشو یو سړی په دروازه کې وده کېږي د دې لپاره چې صرف یو حدیث واوري یو مسله واوري او موږ چې کوم قدر کوو هغه ته څه پته او دلته چې کوم ملګري دي که نه زه درته دا وایم زما دې خبرې ته غوږ کوله وکړئ یو ورځ به داسې راشي یا به زه نه یا به تاسو نه بیا به ښه ارمان درشي والله العظیم د مرګ ژوند او د ژوند د مسلو او د مشکلاتو هېڅ پته نه لګي یا به زه نه یا به تاسو نه او چې هر یو پکې نه و خو هغه به ښه ارمان کوي دا درسونه دلته بیانول کېږي قدر یې نشته د ملګرو سره مړه لاړ به شو بابته کې یو درس له به ورشو خو دا چې به کومه ورځ نه و او په کومه ورځ دا منبر خالي پروت و او په کومه ورځ دا اواز تاسو ته نه رسېدو نو بیا به تاسو ښه ارمان وکړئ خو بیا به وخت نه تللی دا اوس موقع دین د زده کولو ژوند هم شته طاقت هم شته ځواني هم شته او سهولیات هم شته داسې خلک دین زده کوي لکه دې صحابه کرامو ته وګوره داسې د هغوی جذبې وي دا د هغوی هغه مجاهدې وي دا د هغوی هغه کوششونو او دا د هغوی هغه محنتونو خو آخري خبره دا ده سوال په زړه کې درځي چې موږ د دې خلکو سره مقابله کولی شو او که نه نو جواب دا دی چې او بلکل کولی شو د سړو همت د یو متل لپاره به کې وي د سړو همت غرونه ریزه ریزه کوي د سړو همت او په خیره ده د غرونه ریزه ریزه کوي یعنې په دې مزدورو کې زموږ د خلک کمې کارنامې کوي نو ته به ورته حیران شي که دومره زور موږ د دین دپاره ولګوله ته بیا ګوره ابو مسلم الخولاني رحمه الله مبارک دا راځي هغه به دا وي د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو څه مطلب دی چې دوی به زموږ نه داسې لاړ شي ښه مقابله به ورسره کوو او چې دوی ته هم پته ولګي چې شاته به دوی به سړي پاتې شوي دي ښځې نه دي پاتې شوي موږ هم سړي وو مقابله به ورسره کوو صحیح ده وي چې د اوچت خلک دغه اوچت خلک خو موږ هم څه ښځې نه یو موږ به محنت کوو موږ به کوشش کوو او کله چې او دا خبره به وي کله کوله د شپې تهجد به د ابو مسلم الخولاني رحمه الله ډېر اوږده کول نو دا یو خپه به اوږده شوه بلکل کار به یې نه کوو نو دا خپه به یې داسې په سوک به وله ورکو لاس به ورله واچو بیا به یې دا خبره وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو څه مطلب دی چې دوی به زموږ نه داسې مخې ته لاړ شي شاته یې سړي پرېښودي دي موږ به د دوی سره د جنت په دروازو کې به موږ رش جوړول ته وایي دې ته ایمان وایي دې ته مجاهده وي د جنت په دروازو کې به رش جوړو چې صرف تاسو نه وایي موږ هم یو ګورئ نو دا محنت او کوشش چې موږ وکړو الله سبحانه وتعالی موږ له اوچته درجه راکړي خو په شرط د دې چې څه وکړو محنت او کوشش او که دغه حالات چې صرف دعاګانو درخواستونه کوو نو بیا هېڅ هم نشته د دې سره زموږ د درس هم اختتام ته ورسېده او د موضوع هم اختتام ته ورسېده